سکاوت درسي یوان خو دېلو کې سکوت کوټلی سلخانه موږ پورې کوټلی کلا او کوټلی فورټ چې څومره موږ مېلمانه دي او بیا موږ خپل کلي مونه وړه سپاره همدولي چې څومره د میرا درد طرف نه د سعید درد طرف نه او د عاقب د طرف نه تاسو ټولو ته هرکلی دی چې خدای پاک دې تاسو مبارک قدمونه موږ دپاره د خوشحالۍ پیغامونه راوړي د دې نه بعد د حیدر او د عاقب د دواړو ودونو شان حیدر او د عاقب خان واده دی ارباز دی ارباز واده دی او تاسو ټول په دې کې شرکت کوئ موږ تاسو ته بیا ویلکم یایو چې تاسو موږ خوشحالۍ ته راغلي یې نو تاسو به موږ ډېر خیال ساتئ موږ به تاسو خیال نه ساتو ویلې چې دا خوشحالي په موږ باندې ده که د تاسو طرف نه موږ څه بد نظمي وشوله یا څه ډاز ماز وشو نو بیا داسې وی چې دا تاسو موږ روان ته لاس اچوئ نو بیا چې زه تاسو څه کوم نو به تاسو ته پاته نه لګي چې زه به تاسو څه کوم دا به مو ډېره مهرباني به وي چې موږ سره به تاسو ډاز په هغې کې خو به بلکل دا سوچ هم مه کوئ چې تاسو ډاز وکړئ بله خبره تاسو د ماشومانو ده ماشومان به تاسو خپل چې چا دي ګوره که سبا ته څه چال ورسره وشو بیا به موږ څه ذمهوار و یقین نه یو ماشومان مو خپل کنټرول کې کوئ پوه کړئ که چا څه څوک راغلي وي که مخکې د نه ماشوم رالو او هغه څه لاته یا څه بیړه وخوړه بیا یې تاسو خپل هغې ذمهوار یې تاسو ټولو بیا ډېره مننه مېلمانه موږ د نږدې لوکواله چې څوک راغلي دي هغو ته تاسو موږ خپل کلي والا چې کله راسي که پاس څوک ولاړ وي نو تاسو مهرباني وکړئ چې ټول لاندې راکوشئ او خپل سیټونو باندې کښېنئ او دا مخامخ چې موږ کلي والا څوک ناست دي نو دا ورته برای مهرباني هغو ته ځای ورکړئ حمزه بابا یو شعر دی چې شل مې دي سوالونه په شطرنګه خو دا سوال دی یو شل مې دي سوالونه په شلرنګه خو دا سوال دی یو او په شلو کې ناترسې دا یو سوال خو دې منلی شو او ته چې ورته رالي د دنیا ورته رامخه شوه ته چې ورته رالي د دنیا ورته رامخه شه اوس به خو د حمزه ورکوټې کور خوسکلی شو تاسو ډېره مننه وسلام خدا حافظ